امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په وجود کې د جمعې په لمانځه کې په مسجد کې ناسته، په عراق په کوفه کې یو ملا په منبر ناسته نصیحت کوي. په نصیحت کې له خولې دا خبر راووتله چې په نن زمانه کې تر ما لوی ملا نسته، کني مې که تاسې وایاست تاسې یو څوک په ما باندې سوال وکړي، زوی کوم زه ودرولم. هغه امام ابو حنیفه صاحب ناست و، د هغه نه پېژندل چې دلته خو یو ډېر د علم یو ډېر لوی کان دلته موجود ده. امام ابو حنیفه صاحب پر څنګ باندې یو سړی ناست و، هغه ته څوکه څوکه په قلم ولیکل، وایي دا خط ورکړه. خط چې یې ورکړو داسې خط وکتل، امام ابو حنیفه صاحب ورته لیکلي و چې سلیمان علیه السلام چې کله را روان و، قرآن شریف کې کیسه راځي، بیا مغیتانو میږیان چې ورته وایي میږیانو هلته مخکې د دوی غارونه دي کله یې ده، د میږیانو هغه مسیر راووتل، دا نورو مغیتنو ته یې وویل چې سره ننوځئ. سلیمان علیه السلام او د ده لښکر را روان ده، خبر به نه وي تر پښو به م لاندې کې ټول به څافلاکه کې. سلیمان علیه السلام تر اوسه پورې لا 3 میله جنې لرې و. هلته سلیمان علیه السلام وخندل. یو چا ورته وویل چې حضرت ولې دې وخندل؟ دول دلته مخته مغیتانو بازار د کله یې د دوی کورونه دي، غارونه یې دي، معنی دا د دوی یو مغیتن راووتل، دا نورو مغیتنو ته وایي چې ننوځئ چې سلیمان علیه السلام فوج او سلیمان علیه السلام را روان ده، مست خلک دي، فوجونه ورسره دي، په موږ بیا څه خبر دي، موږ خو دونه واړه مخلوق یو، نو ننوځئ سره څاپلاک هم نه کړي. سلیمان علیه السلام هغه خبره د میږي والا واورېدله. نو امام صاحب په کاغذه دا شی ورته لیکلی و، وایي هغه خبره چې دا نورو مغیتنو ته یې وکړه، دا نارینه و او که دا زنانه و، دا مغیتون چې دا خبره یې د مغیتنو ته وکړه، دا نور مغیتنو ته چې ویل چې ننوځئ، دا زنانه و که بردانه و. داسې ملا چې خط داسې وکتل، اتې ودرېد. دا نو چاته معلومه ده چې دا مغیتن اوس نر و که ښځه و. نو یې خط کېښودل، عالم وویل چې رښتیا هم چې دغه خبره به ډېره کمزورې خبرې چې سړی وایي تر ما لوی عالم نسته، خامخا لوی عالم وي، ځکه فوق کل علم علیم عالم کل ذی علم عالم، برسیره پر هر ذی علم بالا بل عالم سته، بغیر له خدای تر خدای بالا عالم نسته. موسی علیه السلام غوندې لوی انسان دی الله تعالی په انسانانو کې، چې الله تعالی څونه زبردست شان موسی علیه السلام ته ورکړی ده. خدای تعالی بلا واسطې خبرې له موسی علیه السلام سره کړې، بلا واسطه خبرې، نو دا ډېر لوی مقام ده. خو بیا هم موسی علیه السلام یو ورځې په منبر باندې ناست و، نو دا خلک یې ټول خپل امتیان وو، دا امتیانو ټول تر ما په نن زمانه کې لوی عالم نسته. چې له منبره راشیوه سو، الله تعالی جل جلاله وحی ورته راولېږلی چې ګوره خبره دې خطرناکه وکړه، څنګه تر تا لوی عالم نسته؟ ته ولاړ شه بحرین ته، په بحرین کې یو سړی ده چې د هغه علم ووینې، خپل علم به دې پورې هیر سي. دل خو زه به څه جنس زده کړم، و خود ورسه جنس زده یې که. موسی علیه السلام د طالبۍ بستره وتړله، له ځان سره یو چړی ملګری که خادم حضرت یوشع علیه السلام، یوشع ابن نون علیه السلام، ته به خدمت کوې، بستره به راسره اخلې. موسی علیه السلام ورې په طالبۍ پسې روان سو، ورېسې ورغی بحرین ته. بحرین کې یو سړی هلته پروت، اقصی قرآن شریف کې په 15 سپاره کې په سورت کهف کې راځي، داسې په سر باندې پټو اچولی ده، داسې سر اچولی ده په ځمکه باندې پروت ده. موسی علیه السلام سلام ور واچو، د زر پټو دورې کړو، راپوز و چیش سلام. موسی سلام خو د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام سلام، زه بل څوک سلامونه چیرې اچي. دول صاحب خو زه موسی علیه السلام، ښه څنګه راغلی؟ وایي سبق ته راغلی یم، سبق وایم. ته وایي ډېر غټ عالم یې، دور ټول ما سره به وخت نه کې تېر. موسی علیه السلام ډېر په دماغ کې تیز و، داسې همو وایي پلانی سړی خوش کړه. موسی علیه السلام داسې خوشکیت درلود چې ډېره تیزي یې و په طبیعت کې، ول ما سره به وخت نه کې تېر. دول نه استاد خو په طالب باندې شرایط دي، طالب به خامخا مدرسې شرطونه مني، ولاځه نو چې شرایط مني نو بیا راسره راځه، مګر که ما هر کار کوو ګوره غږ به نه لرې. روان سو کښتۍ کې، سپارو سو دریا پر غاړه باندې، دریا په غاړه سې روان سو کښتۍ کې، هلته یو مرغۍ راغله، په ونه باندې کېناستله، دریا پر غاړه، دریاب ته یې سر ور ټیټ کو، بیا یې بېرته دا مشوکه راپورته که. دغه سړی چې د موسی علیه السلام استاز د دې ورته ویل د ما او د تا دواړو علم چې راواخې، د خدای تعالی و علم ته دونه حیثیت لا نه لري لکه مرغۍ چې په خوله کې نه کوي، څاڅکې اوبه راواخیستلې او دا نور دریاب د الله علم ده. ما او تا دواړه عاجز یو، ما تا سره علم نسته. علامه بیهقي رحمت الله علیه په کتاب اسماء و صفات یو کتاب لیکلی ده،
هغه کې په صفت د علم کې دا بحث راخستی ده. دغه عالم څوکه د کشتۍ ته داسې لاس ورلاندې کو د کشتۍ له تخته زخې و تخته راوایستله. موسی علیه السلام ورته وویل څه کوې مسلمانه دي خو خلک غر کوې نو د کشتۍ له لاندې تخته سې راوباسې نو خو به ورته راننوځي. دا عالم ورته وویل ما تا ته نه ویل ملګر ما به کار نه لرې بس کار مه به لره دلته خلک به تباه شي ونه تباه کړي بس کار مه کرار کښېنه ته ما طالب یې ته څه خبرې کوې راسره. تخته یې راوایستله هلته یې کېښوله اوبه نه دې راننوتلې اوبه نه راننوتې کښتۍ څخه شیوه سو روان سو یو کلي باندې ورګډ سو سپکلي ورګډ سو یو هلک د لالکانو سره ساعتونه تېروي بازۍ کوي دغه عالم راولا سو به سر باندې دلته وواو سر یې قلم سو یا یې چاړه راواخیستله سم یې حلال کو. موسی علیه السلام سبحان الله دې څنګه کار وکړو یو کوچنی هلک سي صفا له ګناهو پاک ده ولې دې حلال کو ټول ما تا ته نه ویلې چې ما به کار نه لرې. دو دواړه ور معذرت وغوښتل چې بس معذرت غواړم چې ما بیا هغه خادۍ وعده هېره سي خو آیا کار هم دی بل رقم کار راته ښکاره سي. سره روان سو یو کلي کې شپه سوه سره سهار ماښام د خلکو ډوډۍ نه کور دی ته مسافر و شی نه کور څه شپه یې تېره که سهار سې راووتلو یو کلا دیوال ولاړ ده بیخ له خوا ډېر خوړل سوی ده. دغه عالم ورته وویل وایي ما ته خو زه په سفر باندې دا دیوال به یې نه کوي سم کو بیا به نو له خیره ځو. ده ورته وویل دا دونه بېکاره کلی ده ما ته ته یې مړۍ نه کړه د ما ته مهمانوازي نه وکړه قدر یې نه کړه ته کمزوري دیوالونو ته خټې وراچوي مضبوط ورته ولاړې ټول ما تا ته نه ویل چې ما به کار مه لره. نو دی ورغی یا یې لاس پر ونیول پر دې دیوال باندې لاس دیوال خپله برابر سو او یا یې لکه موږ تاسې په اندازه خټې مټې وکړې دغه لاندې خوا ته یې ور واچولې سړي دیوال ودرېږي. وروسته یې موسی علیه السلام ته ویلي چې ما تا ته ویلي ما به کار نه لرې او ګوره ته ډېر کاره لرې نو بس هذا فراق بیني و بینک سأنبئک بتأویل بس دا ما تا سره بستره دې واخله ولاړ طالب جانو بل ځای ونیسېږه په دې مجلس به دې نو پوه کمه. سړی څوک ده سړی خضر علیه السلام ده دا عوام خلک چې خضر علیه السلام بولي خضر علیه السلام بعضې متر خضر علیه السلام یې مخ بولي. خضر علیه السلام ابوالعباس ارمیا علیه السلام د خپل نوم ده ابوالعباس یې کنیه ده. خضر علیه السلام باندې مشهور ده ځکه هر چیز بلمنځ وکړو علاقه به تکه شنه سوه یا چې په لارې به قدمونه اخیستلو دا هر قدم چې به یې واخیستل په هغې به شنه واښه شین چمن را شین کېدو. خضر شنه یعنې زرغونه ته وایي دا سړی خضر علیه السلام ده.